بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوشتو چینل کې په خیرالی ویم. ملګرو، نن مې درله یو بل نوی کلاس راوړی دی. په دې کې تاسو ته زه بیا هغه جملې ښیم کومې چې موږ په کورونو کې استعمالوو. د کورونو والا جملې چې کله موږ زده کړو نو بیا به موږ انګلیش زده کولی شو. کومه خبره چې زموږ په ذهن کې راځي او کومې خبرې چې موږ په پښتو کې په خپل کورونو کې کوو، کلي کې کوو، هغه چې موږ کله په انګلیش کې نه زده کړې نو دې نه بغیر موږ انګلیش زده کولی نه شو. نو دې د وجې نه زه دا کوشش کوم چې تاسو ته هغه جملې وښیم کومې چې موږ په خپل کور کلي کې استعمالوو. شروعات کوو. I will go on Monday morning. زه به د پیر په ورځ سهار کې ځمه. که موږ نه یو کس تپوس وکړي چې ته به کله ځې او موږ ورته په انګریزۍ کې وایي چې زه به د پیر په ورځ سهار کې ځمه، نو په انګلیش کې به ورته وایي I will go on Monday morning. This is not the right way. دا صحیح طریقه نه ده. که یو کس کار کوي او ته ورته وایې چې دا صحیح طریقه نه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایې This is not the right way. دا صحیح طریقه نه ده. He walk too slow. هغه ډیر په مزه ځي. که موږ سه یو کس ځي یا یو کس رواني او موږ وایو چې دا ډیر په مزه ځي، نو په انګلیش کې به موږ وایو He walk too slow. Do you know when it happened? آیا تا ته دا معلومه ده چې دا کله شوی وو؟ که یو کار شوی او موږ د یو کس نه تپوس کوو چې آیا تا ته دا معلومه ده چې دا کله شوی وو، نو په انګلیش کې به ترې تپوس کوو Do you know when it happened? I have no objection on this. په دې زما اعتراض نشته. که یو شی او په هغې باندې زموږ اعتراض نه وي، نو په انګلیش کې به موږ وایو I have no objection on this. He is on death bed. هغه ډېر سخت بیمار دی. که یو کس ډېر سخت بیماري، نو موږ به په انګلیش کې وایو He is on death bed. مطلب دا دی چې هغه مرګ ته نږدې دی، یعنی ډېر سخت بیمار دی. Work hard, otherwise you will fail. خواري کوه ګنې ناکام بی. که موږ یو کس ته وی یا ملګري ته وی یا ورور ته وی چې هلکه خواري کوه ګنې فیل بی یا ناکام بی، نو په انګلیش کې به ورته وی Work hard, otherwise you will fail. I can't go as I am busy. زه نه ځم ځکه چې زه مصروف یم. که یو ځای ته موږ ته یو کس وي چې ما سه لاړ شه او ته ورته وایې چې زه نه ځم ځکه چې زه بیزي یم، نو په انګلیش کې به ورته وایې I can't go as I am busy. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس. امید کوم چې ستاسو به دا کلاس خوښ شوی. ملګرو، تاسو ته زه دا یو ریکویسټ همیشه کوم چې زما ویډیوګانې لایک کوئ او چینل سبسکرایب کړئ، او د کوم شي تاسو ته ضرورت ما ته کمنټ کوئ، هغه به زه تاسو ته انشاءالله پرووایډ کوم، یعنی زه به تاسو ته اپلوډ کوم. والسلام.